د روجی د فرضیت مقصد دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی ہر عمل د بندہ چی دے دا د بندہ د پارے یعنی د زان د پارے کی نفع بیدتی ہر عمل د بندہ چی دے وی دا د بندہ د پارے دے یعنی نفع بی بندہ تا میلاوی گی خوی صرف روجہ چی دا دا بندہ د پارے ندا۔ اللہ پاک وی فرمائی چی الصوم لی و انا اجزی بیہی اللہ وی روجہ ما دا پارا دا و دا روجی بدل بزور کو یعنی دا روجین علاوہ چی سمر اعمال دی نو دا دا بند دا خپل پیدی دا پارا دی و اللہ وی روجہ ما دا پارا دا و دا روجی بدل بزخپل باندی ورکو۔ دا دی مقصد علماء داوی چی دا دے مطلب دا دے چی روجہ زمو دا بندہ پا منس کے راز دے کدے پٹ ساتی نو دا دا طول مخلوق نا پٹ ساتن بل عبادت نا پٹی گی اور روجہ پٹی گی تو اس او دس کئی اسل خانی تا ننواتلی او یو گوٹ اوبا اس کی قرآن مجید اچت یو گوٹ اوبا اس کی نو چاہتا پتہ لگی چی دا دا کوجہ دا کدا دا روجہ دا نکتا یو گوٹ اوبا اس کی نو بندیانو کی یو تنم نپوئی گی چی دا دنن کو جدا و دا روجہ نشتا نو دا روجہ دا بندہ و دا اللہ پا منس کی یو راز دے نو زکا اللہ وی روجہ ما دا پارا دا و دا روجی بدل بزور کو دا ما دا پارا دا دا زماو دا بندہ یو راز دے نو زمونگ دا پرون دا اللہ سر دا راز ورزی شوروش ولی دا پرون نظمون دا اللہ سر یو راز شوروش دا راز با برقرار ساتو دا اللہ سر یو راز دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی للصائم فرحتان اللہ وی روجدار لما دو خوشالی تیاری کری دی دو خوشالی دا راز پر راز کی اسا تیما دو خوشالی تیاری کری دی یو خوشالی ما خام دا روجہ ماتی پٹیم کی میلاوی گی چیرے سڑی طول اور از روجہی او دا ما خام وقت داخل شی دا اللہ حکم شی دا ما خام وقت ندے دا اللہ حکم دے بس دا اللہ حکم اشی پا غنڈ دنیا کے مسلمانان خوراک تلاس کی یو دا سمر غٹ خوشحالی دا پا طول دنیا کی چی سمر مسلمانان دی اگا خوراک تلاس کی طول و رزی روجی پا دغا ٹیم لاس کی خوراک نو دا سمر خوشحالی را للا نو یو خوشحالی پا وقت دا روجہ ماتی کی دا او دویم خوشحالی عند لقاء ربی اللہ وی چکل دا بندہ زما سر ملاقات کی چی ما سر میلوشی نو یو خوشحالی اغا ٹیم نو یو دادا نو پر روجہ یو خوشحالی اللہ راکی و یو خوشحالی عند لقاء ربی چکل دا خپل رب سر ملاقات اوشی نو دویم خوشحالی با اغا وقت کے دا اغا خوشحالی دا نو روجہ یو عظیم عبادت تے دیر عظیم او لوی عبادت تے دیر دا خوشحالی میاشرہ باندے راگلے دا اللہ سر یو راز دی تاسو تا با پتہ ولگی راز زکر دے چکل سڑے روجہ اونی سی نو دا میدہ خالیشی نو دخلین بدبوئی روانش دا میدی دا خالی والی دا وجنوی نو حدیث مبارک کے رازی رب العالمین وائی دغ بدبوئی چی دا روجہ دار دخلی نزی دا ما تا دا مشکو نم زیادہ محبوب دا ستا دخلی بدبوئی و ما تا دا مشکو نم محبوب دا زکا دا دا میدی دا خالی والی دا وجه ندا و میدہ دی زکا خالی دا چی خوراک نکی خوراک زکا نکی چی زما یو حکم دے چی کتب علیکم الصیام ما روجہ فرس کری خوراک بنکوئی بس دا اللہ حکم ما تا متوجی دے وہ سوچو کئی پا تمامی دنیا کی دا مسلمانان روجہ دنن خوراک تو سوک نلاس کئی اوبشتو گوٹ نکی خوراک شتو نئی کی ویدہ دا اللہ حکم دینو الصوم لی و انا اجزی بیہی اللہ ویدہ دی روجو بدل بزدر کو علماء ویدہ دی یو مطلب دا دے چی دا نور و اعمال بدل با اللہ دا فرشتو پلاس ورکی او دا روجی بدل با اللہ وی زخ پلا ورکم
روجی ما د پاره نیولې دا زما سره یو راز و. دویم علماوی الصوم لی و انا اجزا به. یو روایت دسی دی نو د دې معنی بیا دا ده چې روجه ما د پاره ده او د روجې بدله زیما د روجې بدله زما ذات دی. زه به خپل ذات درکم د روجې بدله کې. نه یې خوشحاله روجتیانو الله وی ما له روجه نیسئ و انا اجزا به او د روجې بدله زما ذات دی. څه مطلب دا دی چې ته ما د پاره روجه ونیسه او د روجې په بدله کې به درله زه خپل دیدار درکم. زه به دیدار درکم کنه ما به اوویني په جنت کې د دې روجې په بدله کې. دا معمولی خبره نه ده. دا روجه زمونږ ده په دې به د الله زیارت میلو شي چې صرف د خوراک نه روجه ده او د څښاک نه روجه ده. په دې روجه خو الله نه میلاوي. په دې روجه د الله زیارت نه میلاویږي د الله ملاقات نه میلاویږي چې صرف د خوراک نه روجه ده او د څښاک نه روجه ده. د سترګو روجه نشته دی. ټوله ورځ فیسبوک آن دی په موبایل بربند تصویران کاته دي نو د سترګو خو روجه نشته. نو لاړه روجه ډال دی خو نبی علیہ السلام وی ماته یې نه کوي. ګورې دا ډال دی په دې د شیطان سره مقابله کیږي او خیال کوي ماته یې نه کوي. ګورې دا ماتیږي زمونږ نه. دروغ یې ماتوي غیبت یې ماتوي په دې بیا تر شیطان مقابله نشي کولی. نو د سترګو روجې م لاړلې. اوله خبره دا ده چې زمونږ د سترګو روجه شي د نن نه. بس د نن نه پخوا به زه فیسبوک یې نه ګورم. دا د فیسبوک میاشت نه ده دا د قرآن میاشت ده. جبریل امین به راغی په روجه کې د امام الانبیا سره به د قرآن دور کو. د قرآن دور به کو. قرآن به لوستو. نو څنګه دور به کو؟ قرآن خو ولا پوره نازل شوی نه و. نو علماوی چې څومره به نازل شوی هغه به ورسره اړو. یا دا چې نه صلا نازل شوی نو خو ټول قرآن به ورسره دور کو. نو چا کم به نو نازل شوی هغه به بیا الله ییر کو ځکه به وروستو نازلېدو. خو په روجه کې به ورسره نبی علیه السلام او جبریل امین د قرآن دور کو. قرآن به لوستو. نو سترګې په قرآن باندې عادت کو په روجه کې. دا د موبایل نه بالکل واړو ځوانانو سترګې واړو دی قرآن ته یې داسې متوجه کو. وایي دا د رمضان میاشت ده چې په دې غړېدلو سترګو قرآن ته ګوري که تلاوت نم کوي خو چې ورته ګوري الله اجر درکوي. چې روجهدار یو سترګې په قرآن لګي. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه وایي وی چې کله به د رمضان المبارک میاشت شروع شوله زمونږ د کور زنانو به هرې زنانه به د کور د کار سره سره 1516 سپارې د قرآن کریم تلاوت کو د ورځې په یوه ورځ کې. ډوډۍ پخوي 15 پارې د قرآن تلاوت کوي. پېشمني له تیارې کوي 15 سپارې د قرآن تلاوت کوي. زنانه اوس څه شولې هغه زنانه څه شولې چې داسې زنانه سړي له روژه ماتې تیارې چې د ورځې 10 پارې د قرآن تلاوت کړي او ماښام سړي له روژه ماتې تیارې چې دا زنانه سړي له پېشمنۍ تیارې چې 10 پارې قرآن لوستلی. څه شو هغه کورونه څه شوې هغه زنانه موبایل ورک کړل هر څه د قرآن تلاوت یې ورک ځوانانو قرآن تلاس کوي. بالکل د موبایل او فیسبوک او یوټیوب نه احتراز وکړي او قرآن تلاس کوي. دا د قرآن میاشت ده. دا د قرآن میاشت ده. نبی علیہ السلام او جبریل امین به دور کو د قرآن. د قرآن حافظانو یو بل سره د قرآن دور کوي. د قرآن دور کوي. قرآن په مخه یو بل ته اوروي. وی دا د دور میاشت ده. او جبریل امین به د نبی علیہ السلام سره ډیر میلاوېدو. چې ډیر به ورسره میلاوېده نو د نبی علیہ السلام به ورسره سخاوت هم ډیر سیوا کېده. حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیہ السلام به په روژه کې دومره سخي شو دومره لکه دا تیزه هوا. تیزه هوا څنګه زر خورېږي څومره خلقو ته نپه ورکوي داسې به نبی علیه السلام دا نپه خوره کړله. د مال او د علم په دواړو کې به یې داسې سخاوت وکړو. د روژې میاشت د سخاوت میاشت ده. دا د قرآن میاشت ده. دا د غریبانانو د تپوس میاشت ده. دې کې سخاوت سیوا کوي. دې کې د قرآن تلاوت سیوا کوي.
دی کې به قرآن لولو ځوانانو ښکلې ټوپۍ په سر کې او قرآنونو ته لاس کوي چې مونځ کېږي کښېنئ قرآن ته کو ډیر نشئ کولی نو یوه عشره کې خو یو ختم وکئ اولو لسو کې یو د قرآن ختم منځنو لسو کې یو د قرآن ختم اخیره عشره کې یو د قرآن ختم نو چې د اختر په ورځ الله بدلی ورکوي یوم الجائزه د انعام ورځ را روانه ده هغه د اختر ورځ ده نو یا الله ته به نن انعامات تقسیموې نو یا الله ما 3 پیری قرآن ختم کړی و یوه پیره ته راوکي او 3 پیری دسي یا الله زه نن په تمه یم نو چې الله تعالی د قرآن د ختم اجر درکوي چې څومره اجر وي نو مونږ وایو اسانه روژه ده څنګه اسانه ده مړه وایي سحر ودشم جو ماسپښین مانځله راپاسم او چې ماسپښین ګرځم را ګرځم جو ماښام اذان شوي ډېره ریلیکس مې روژه تېره کړله وي بس صحیح ده د اختر په سار پته مه اوسه تا ته به د خوب اجر میلاویږي د اختر په ورځ بدلې به الله ورکوي نو ته به د خوب اجر غواړې ته به د خوب اجر غواړې دا د ځان ستړي کولو میاشت ده ځان ستړی کوي ستړی دا څه خبره ده ماسپښینه پورې ودویمه روژه ډېره ریلیکس تېره شوله ریلیکس تیره نشولا د الله د رحمت نه محروم شوي محرومه حدیث مبارک کې راځي بختور صحابو نبی علیہ السلام صحابو ته وی د جنت مختلفی دروازې دي کنه یو د صدقې دروازه ده نو چې چا صدقې ډېرې ورکړي به په هغې داخلیږي یو پکې د روجهدارو دا یو پکې د مونځ کوونکو دغه دروازه ده چا چې نفلي مونځونه ډېر کړي جو هغه به په هغې باندې داخلیږي او یو پکې د روجهدارو دروازه ده وی باب الریان ورته وی ریان د هغې دروازې نوم دی وی په دې به صرف روجهدار داخلیږي صرف روجهدار به ننوځي چې اومې د رمضان روجې نیولي اومې ورسره نور نفلي روجې نیولي اگر روجهدار به په هغې داخلیږي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي د الله حبیبه دا خو ټول د خیر دي که پاره دروازه څوک داخل شو خو وی داسې کس په پکې چې هغه ته به دا ټولې دروازې دعوت ورکوي لکه صدقې والا ته به د صدقې دروازه اواز کوي مانځه والا ته به د مونځ کوي وی د الله حبیبه داسې به پکې چې هره دروازه به ورته اواز کوي دسی کس په پکې چې اره دروازه به رابلی نبی علیہ السلام ورته وی وارجو ان تکون منهم زما امید دی چې هغه بتی زما امید دی چې هغه تی صرف ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وارجو ان تکون منهم زه امید ساتمه چې هغه ته یو واحد یو سړی چې تا ته به هره دروازه وایي چې مرحبا 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 تا ته به هره دروازه اعلان کوي تا ته به هره دروازه آواز کوي ډېره مبارکه میاشت را باندې راغله حدیث مبارک کې راځي اذا جاء رمضان چې کله رمضان راشي لکه اوس راغی نو فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې الله کوله وکړلې راځي وی د جنت دروازې کولاو دي راځي ځوانانو اے ګناهګارانو ټول راځي ټول فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کولاو دي راځي مافیان غواړي راځي منځونه کوي وغلقت ابواب النار او د جهنم دروازې بند دي بس هغه بند شولې څومره د رحمت میاشت راغله څومره د روغ او د صلح میاشت راغله ای ځوانانو دا د جوړې میاشت راغله دا د صلح میاشت راغله دا د الله سره د روغې میاشت راغله روغ کوي د روژه ماتي په ټیم هم کوي او د ماسپښین هم کوي چې روژهدار یې نو الله روغ کوي دا د الله سره د روغې میاشت راغله روغي وکو روغه په دې میاشت کې ډېر په اسانه کېږي ځکه د جهنم دروازې بندې دي او د جنت دروازې کولاو دي نه دا روغه نه ده دا روغه کوي روغه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټوله دنیا کې الله ته څه شی خوښ دی ما من شیء احب الی الله من شاب التائب نبی علیہ السلام فرمائی
وی رب العالمین وای چې په ټول مخلوق کې او په هر څه کې ما ته خوښه دا ده چې ځوان سړی ما ته ووایي چې الله زما توبه ده. ځوان سړی وایي یا الله میری توبه، دا الله رحمت په انتظار دی چې دا ځوانان به کله توبه وباسي، ځوانان به کله توبه وباسي. ځوانانو میاشت در باندې راغله، ښکلې ځوانۍ الله درکړي دي، دا د قرآن د ختم د پاره دي. کینم بم نه او په ولاړه به قرآن ته ودرېږم، مال الله ځواني راکړي. بیا به داسې وخت راشي چې په کرسۍ به ناستي، بیا به داسې وخت راشي چې د کوره به تراوله نشي راتلی، جاړې به. نو په ځوانۍ کې نن وکړه چې بیا ارمان نه کوي، و الله چې روغ وم نو ولاړ به وم، خو اوس بیمار یم، نو الله به درله بیا هم هغه اجر درکوي. نو الله د ځوان توبې ته په تمه دی، بس توبه وباس. د رحمت میاشته، د مغفرت میاشته، او اول عشره شروع دا د رحمت میاشته، دا رحمتونه راوریږي. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. دعاګانې غواړئ، درود شریف زیات وایي اول عشره کې. چې یوه پیره څوک درود شریف ووایي نو صلی الله علیه عشرا، الله تبارک و تعالی په 10 رحمتونه راولیږي. د یو درود په بدله کې 10 رحمتونه الله را لیږي. نو چې ته 1000 پیرې درود شریف ووایي نو څو رحمتونه راله؟ 10,000 رحمتونه در باندې د الله په یوه ورځ کې راورېدل. او لنډ درود وصلی الله علی النبی الامی، دا څومره لنډ درود دی. دا 1000 پیرې ډیر په اسانه کیږي. نو چې دا 1000 پیرې ووایي نو 10,000 رحمتونه در باندې د الله د طرف نه راورېدل. دا د رحمت میاشت ده، رحمتونه راوریږي. د جهنم دروازې بندې دي او د جنت دروازې کولو دي. ډیره د برکت میاشت رالاله، ډیره د رحمت میاشت رالاله چې ضایع رانه نشي. عبادات پکې وکړو چې ضایع رانه نشي. بل کوشش کوئ د خپل وس مناسب، د خپل وس مناسب. نبی علیہ السلام فرمای چا چې یو روجدار له د روجماتی انتظام وکړو، یو روجدار ستا په مال روجه ما تکړله، نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی د دې دومره اجر لري، د دغې روجهدار عمره اجر الله تعالی درکو، ستی ټول ګناهونه معاف کړل، او چې یو غلام دی د الله په لار کې آزاد کړ، چې یو کس تا په مال روجه مات. نو صحابه خو غربو نو، صحابي راغی وی د الله حبیبه مونږ خو دومره طاقت نه لرو چې سړی موړ کو. نبی علیہ السلام ورته دا په مړولو نه ده، دا په یوه کجوره باندې ده، دا په یوه نوڼۍ ډوډۍ باندې میلاویږي، خو چې ستا په مال څوک روجه ماته کړي. نو کوشش کوئ خپلو مالونو کې لږه لږه برخه وکئ، لږه لږه برخه. ځان له کیلو کجورې هلې دغه نیمې که، نیم کیلو بل له ورکه، نیم ځان ته پرېږده. خو چې وایي دا خلک روجه ماتوي چې زما پکې اجر کېږي. بختور خلک چې ستا په مال چا روجه ماته کړله، نو یو دې د خپلې روجی اجر شو، بل چې ستا په مال هغه روجه ماته کړې ده، د هغه د روجې مره اجر ستا وشو. نو موږ ته به د یوې روجې اجر میلاویږي، او هغې ته به چې ستا په مال یو تن روجه ماته کړه تا ته د 2 روجو اجر، چې 3 ماته کړه نو د 3 روجه دارو اجر، 4 ماته کړه نو د 4 روجه دارو اجر. نو دا د اجر میاشت دی کې په هر عبادت ناراسته مه کوئ، هر ځای کې خپله برخه ورچوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ومن سقا صائما سقاه الله من حوض شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه. نبی علیہ السلام فرمایل وی ومن سقا صائما، چا چې په یو روجهدار باندې اوبه وڅکولې، په یو روجهدار د روجماتي په ټیم کې اوبه وڅکولې، د روجماتي انتظام یې وله وکړو، هغه راولګېد روجه یې ماته کړله. دا څومره اسانه خبره ده. یوه ډبه شربت چاله واله، یوه ډبه وله واله وایي ماښام د الله د رضا دپاره چې روجه ماته یې په دې ماته وه، دا ما د ثواب په نیت اخیستې، نور مې وس کېږي نه، دا یوه ډبه مې د وسه وه، جدا مې واغستل.
خو مهرباني وکړه زما په دې روژه ماته وکنه. نو ومن سقا صائمن، نبی علیہ السلام فرمایي چا چې په یو روژهدار باندې اوبه اسکولې د روژه ماتي په ټیم کې، سقاه الله من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنه. وی الله به په دې سړي باندې زما د حوض نه یو ګوټ اسکي، یو ګوټ ناسته چې په روژهدار باندې ګوټ اسکئ، دې بدله کې به الله د نبی علیہ السلام د حوض نه یو ګوټ تاله درکړي، د دې ګوټ په بدله کې به د حوض ګوټ میلاویږي. او الله به ورله زما د حوض نه ګوټ ورکي او داسې ګوټ به لا یظمأ حتی یدخل الجنه، چې میدان محشر کې هغه ګوټ اسکي نو چې د سو پورې جنت ته نه تللی بیا به پې تنده نه راځي په میدان محشر کې، بیا پې تنده شته نه چې زما د حوض نه ورله یو ګوټ ورکي. د میدان محشر څومره سخته تنده، څومره سخت حالت به وي، څومره سخته تنده به وي، په هغې کې به ورله الله زما د حوض نه یو ګوټ ورکي چې څو پورې جنت ته نه دی تللی په ده به بیا تنده نه راځي. نو دا ګوټ د روژه ماتي په ټیم کې چاله د ګوټ ورکولو په بدله کې دی. هی د یوه ورځ ووتله که نصیب کیږو نښې ورځې باقي پاتې دي، نښې ورځې دي باز چې دا روژه ختمه شي دا دغه به ختم شي، دا برکات او دا رحمتونه او دا اثرات په ختم شي، دا لږې ورځې دي. ځکه نن خبرومه چې یوم الجائزه را روانه ده د اختر په ورځ، بدلی به تقسیمیږي. بیا به وایي مولي صاحب نو خبر د اول نه نو، مونږ خو ټوله میاشت په موبایل کې تېره کړه، مونږ خو ټوله میاشت په خوب کې تېره کړه، مولي صاحب نو خبر. ځکه نن خبرو چې اولې ورځې دي ونښلی د قرآن دومره تلاوت وکړئ چې دا ملک در باندې وګرځي. بس لولی قرآن په مخه د قرآن ختمونه کوئ، جماعت ته راځئ. تراو ختم هم بیګا شروع شوی دی، بیګا مونږ یوه سپاره په دې بنیاد وي که مونږ وی چاته پته نه نو چې کم ځای ختم شروع ناراسته مه کوئ، لنډې تراویړو تصور مه کوئ چې یو ختم وکئ بل ځای اوږدې وینئ، هلته ورځئ. دا په شمار ورځې دي، په شمار 29-30 ورځې دي چې لنډې تراویح پکې اډونه کوي، د بی اوږدې ګورئ. جماعت کې ختم وشي نه میلاویږي، حافظ قرآن په بیټک کې ودروه، خو وایي لنډې راله خوند نه راکوي، ماله به الله بدله راکوي د اختر په ورځ. نو چې ټولې تراویح مې اوږدې کړي چې الله یې راله اجر راکړي. نو دا د لوټ مار میاشت ده. حدیث مبارک کې راځي چې د رمضان میاشت شي د الله ر طرف نه آواز وشي، وایي سیالي کوونکي را مخامخ شئ، میدان ته شئ، د عبادت سیالي کوونکي را میدان ته شئ، دا د سیالۍ میاشت را میدان ته شئ، میدان ته شئ، دا د عبادت د سیالۍ میاشت ده. الله دې مونږ ټولو له د صحیح عبادت توفیق راکړي او الله دې زمونږ د ټولو دا روجې خپل دربار الهي کې قبول کړي. څومره کوشش ترنه کېدلی شي وږو له ډوډۍ ورکوئ او بربندو له جامې ورکوئ، د قرآن تلاوت کوئ. دا درې صفته په رمضان کې ډېر خوند کوي که نه؟ دا په عثمان رضی الله تعالی عنه کې دا درې صفاتو دا په رمضان کې ډېره مزه کوي که نه؟ بربندو له کپړې ورکول، وږو له ډوډۍ ورکول او د قرآن کریم تلاوت کول. قرآن ځان سره ګرځوئ، یې ځان سره یې ګرځوئ په مخه چې موقع میلاویږي قرآن قرآن قرآن. وږې اینه ډوډۍ ورکوه، بربند اینې هو کپړې والا. زه اختر له دوه جوړې لم، یوه ستا شوه یو به زما شي. نو دا عثماني صفات دي. روژه کې په دې عمل کول ډېر خوند ورکوي، ډېر خوند. نو چې ورسره د خپلو روجو سره د غریبانانو هم لږ سوچ کو چې ماښام روژه ماتوئ نو لږ سوچ کوئ چې ما کره په دې درستخان دومره لوښي پراته دي. اوس زمونږ کلي کې پلانکې خو یتیم دی، د هغې په درستخان به وي، د پلانکۍ ښځې خو خاون مړ دی، یاره هغې کره به نن ماښام چوله وي، هغې کره به ماښام کجوره وي، هغې کره به د ټانک شربت وي. نو زه چې دا خلق ځان نو چې ماښام کېنئ دا احساس ځان ته مخې ته کوئ، دا یوازې مه خورئ، په دې یوازې غرې مه ږدئ، لږ د غریب سوچ په دې ماښام ټیم کې کوئ او ځان له لازمي دعاګانې غواړئ. په دغه ټیم الله دعا قبلي. ګوره دغه ټیم کې خبرې مه کوئ، پابندي ولګوئ، پابندي. په دغه ټیم کې الله دعا قبلي. بس ځان له خوشي ځای کې کېنه او دعاګانې غواړه او د الله سره د راز خبرې کوه. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.